الحمدلله موږ او تاسو مسلمانان یو په یو اسلامي معاشره کې لله الحمد ژوند کوو او دا خبره واورئ دا د لمر عیان او روښانه خبره ده چې یو مسلمان په حیثیت د یو مسلمان په حیثیت د یو مؤمن به تر هر چا زیاته مینه در هر چا زیات محبت در هر قسم نږدې قریب یا لرې قریب که پلار وي که اولاد وي که بیبي وي آن تر دې چې د خپل ځان څخه بلا هم زیاته مینه او محبت به د تاجدار نبوت او فخر موجودات امام المرسلین سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوي. ارواحنا فداه، زموږ ارواح دی الله درته قربان کړي. څومره چې مینه زیاتېږي هغونې به په ایمان کې کامله کېږي، که د څومره مینه کمېدل هغونې به کمېږي. که ستا پر مینه باندې د دنیا یا د رشته دارانو قریبانو یا در ځان مینه زیاتېدل پر هغه مینه باندې په دې پوه شه ستا په ایمان کې نقص دی. او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پر ټولو باندې غالبه سول په دې پوه شه چې ستا ایمان کامل دی. دا واوره چې څومره د محبت زیاتېږي هغونې د ایمان کامله کېږي، چې څومره د محبت راټیټېږي راکمېږي هغونې د ایمان کمزوري کېږي. دا ایمانی مسله ده. او محبت وایي چې محبت یوازې دې ته نه وایي چې موږ پر 12مه باندې جلوسان راوباسو، روډونه بند کړو، څراغان ولګو. محبت یوازې دې ته نه وایي چې سړی د ورځې زر زر وارې درودونه وایي، دا محبت دی. محبت یوازې دې ته نه وایي چې سړی د خلکو مخکې ته ځان د عاشق ثابت کړي، ځان لیونی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې ثابت کړي. دا یوازې محبت نه دی. اصل محبت دا دی چې در هر چا زیات غیرت په الله او د الله پر رسول باندې وکړي. صادر برداشت باید واوسي. مجدد علی فسانی رحمه الله فرمایي که یو سړی د ورځې یو لک وارې درود وایي، لک وارې درود وایي، لیکن د ده په موجودګي کې د ده په ناسته کې یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهانت او توحید کوي، دی څه نه وایي؟ دی وایي دغه لک درودونه دې د ده پر دا مخ وغورځوس. دې ته مینه نه وایي. مینه دې ته وایي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. در هغه ساعته پورې سړی کامل مؤمن نشي جوړېدلی. کامل مؤمن در هغه ساعته نشي جوړېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي در څو چې زما مینه دته یا زه دته در پلار در اولاد آن چې در خپل ځان ورته محبوبه سوی نه یم، در هغه ساعته پر دې کامل مؤمن نشي جوړېدلی. روایت کې راځي عبدالله بن هشام رحمه الله فرمایي وایي موږ د نبي علیه الصلاة والسلام سره روانو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام لاس نیولی و یا رسول الله در هر چا زیات را باندې ګران دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه والله، نبی علیه الصلاة والسلام قسم ورته واخلي والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. در هغه ساعته پورې کامل مؤمن نسي جوړېدلی عمره تر څو چې زه تا ته در ځان هم در نږدې او محبوبه نسم. څونه غټه مسله ده. تاسو موږ خپل باید ګریوانو کې سوچ وکړو. زموږ په موجوده دور کې زموږ د خپل محبوب سره څونه مینه ده. زه خدا وایم که چیرې زما او ستا په معاشره کې د یو چا و مشر ته سړی په سپکه وګوري، پلار ته نسبت وکړي، یا په خاندان په قوم کې یو لوړ سړی تېر سوی هغه ته نسبت وکړي، یا د ده مشر ورور ته نسبت وکړي یا اکا ته نسبت وکړي، دا سړی ځان وشیني د دغه سړي سره ځان اخته کوي او خپل بدل اخلي. نو هغه امام د مرسلانو، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رقم شایسته پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نن اهانت او توهین کېږي، موږ به د هغسې ناست یو. ولې خلک زموږ په جذباتو باندې کار لري؟ ولې خلک زموږ زیروي؟ زموږ پر زړونو باندې ولې مالګې اچي؟ بیا به موږ مجبور یو هر اقدام ته به موږ تیار یو. لہذا ناموس رسالت دا په اسلام کې یو عظیم شی دی. د دې حفاظت پر هر مسلمان باندې لازمي دی. دا واورئ